بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو به تاسو کتلي نو بله ورځ مونږ یو ویډیو کړی و د یو معذوره ماشومې نه. هغې له مونږ دغه ویلچیر نن راوړو او څه پیسې هم دي چې هغه مونږ اوس د هغوی په کور کې د هغې مور ته حواله کوو. نو راځئ مونږ سره. مینوالو دغه ماشومه وه چې د هغې نه مونږ دا ویډیو کړې وه او دغه د هغه مونږ راوسته ویلچیر او د حواله کړو مونږ او مونږ سره څه پیسې هم پاتې شوې. کله چې مینوالو د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایدمه چې کله مونږ دا ویډیو وکړه، زموږ سره یو حاجي صاحب دی د سعودي عرب نه رابطه وکړه. الله دې ولې ډېر ژوند ورکړي. او دغسې زموږ یو بل ملګری دی د سقاکوټ، هغه را سره رابطه وکړه او څه نغدې پیسې هم راکړې. دغه یو حل دی چې هغه ویلچیر مونږ راوړو دلته او په ایمان چې دغه پښتنو له دغسې یو څیز پکار دی چې صرف هغوی ته مخې ته شي نو دغه کار بیا کوي. زمونږ به دغه کوشش وي او بار بار به مونږ ځو هغې ځای ته، هغې کور ته چې کوم ځای کې مسله وي هغه به مونږ ستاسو وړاندې ږدو. زمونږ خپل څه وس نه کېږي، زمونږ به دغه وس وي چې خپل کار به پرېږدو او دغه څیز به ستاسو مخې ته راولو. بس باقي تاسو او الله په دغه څیز باندې ګواه کوئ او خپله رابطه په خپل هغې کور ورسره کوئ. د دې سره خو موبایل نه و نو ځکه مونږ دغه په خپله وکړل او د دې نه پس چې څه رابطه وي هغه د هغوی سره په خپله په ډایرکټ نمبر باندې کوئ. دغه به ستاسو دغه چې الله په هغې څیز ګواه کوي او د هغوی سره خپل امداد کوي. ځکه چې داسې خلک ځینې خلک داسې دي چې د هغوی روټۍ هم نصیب کېږي نه او نه ورسره صحیح. نو دغه کوشش کوي زمونږ چې دغې خلکو ته مونږ ورسوو ځان او تاسو ته یې په ګوته کړو. دغه پیسې چې دي دا به مونږ ورکړو د دې وړو مور له چې د هغوی پیسې چې دغې وړو له پیار څه کوي. ځکه چې یوازې دغه ویلچیر نه او نور هم د دوی ډېرې ستونزې دي، نه یې رور شته، نه یې خاوند شته، نه یې بل څوک شته چې دغه پیسې هغوی ته میلو شي چې هغوی په خپل د کور کمه خرچه مرچوي چې هغه پرېږدي. دا واخله، دغه پیسې دي، دغه پیسې هغوی ته مونږ حواله کړې چې د هغوی څه ستونزه ستاسو په مخ کې ده. بس دغې خلکو ته هم دعا کوه. دا ویلچیر یې ستا لور نه راوړو، د نن نه پس په دا ماشومه ته په غېږ باندې نه بوځئ، په غېږ باندې به نه بوځئ او چیر کې به بوځئ، ستړی کېږي به بې نه. صحیح ده؟ بیا دواګانې ورته ولې نه کوم چې زما د لور ژوند یې دغه کو، بیا زما دا به ما په غېږ کې ګرځول، بس په دا په چیر کې ګرځي ټوله ورځ ماشوم ویس په ځمکه پرڅ. ټوله ماشومان چکر ورکوي، ډاکټر له به یې پکې بوځي. د دې د ډاکټر دغه نه و، دا چا نه شوه بوتلې ډاکټر له بیس په غېږ کې درنه وه او زمونږ څوک نه و چې دا چا بوتلې وه. دا به زمونږ په زه مخ پټوم په دې چیر کې به یې ډاکټر له بوځم، واړه به یې ولې بوځي. دا دغه شانتې پوره پرته وه په ځمکه، اوس دا په چیر کې به ناستئ. دا څونه ثوابونه دي هغسې. مینوالو بس دغه مسله وه، خدای پاک غوره کړه او آینده به مونږ کوشش کوو په دغه کور چې دی دغسې نور کورونه به مونږ تاسو ته په ګوته کوو. د هغوی سره خپل اخلاص کوئ. ډېره مننه، د الله په امان. जी